په لنډ ډول ځواب راکړئ تر بل هر چا د خوښۍ شیبې د خپلې کورنۍ سره وي دي واتل کله چې یو څوک اتلولۍ ته رسېږي کله چې یو څوک ستوری کېږي هغه وخت چې 19 کلن لوبډلې ته اعلی محمد غضنفر او بیا ملي لوبډلې ته انتخاب شو ستاسو او ستاسو د کورنۍ ترمنځ د احساس او د مبارکۍ الفاظ څه نو دا خو نو هغه بل وړ شیبې وي نو دا خو د هر چا ارمان دي الله پاک دې وکړي چې ټول لوبغاړي دې ارمان ته ورسېږي لومړنۍ زنګ یې چاته وکړه بخت محمد ته فدا محمد ته او نور محمد ته عطا محمد ته ځکه زه ټول پېژنم موږ تاسو خو تقریبا شپږ واته کاله سره تېر شوي دي نو اول زنګ چاته و مور ته پلار ته د سی بي له خوا نه کرکټ بورډ د اعلی محمد غضنفر له خوا نه زیری چې در باندې دا خو د افغانستان اوس خو سوشل میډیا ده د ای سی بي نه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نه دغه هر سکواډ چې شیر کېږي له پاڼې نه شیر کېږي نو له پاڼې نه شیر کړی بیا د ما ورور سعودي کې دا اوس عیسی بخ محمد نو هغه د کرکټ اوس هغه مې دومره را دغه کړی چې هغه ډېر شوقي دی د کرکټ ډېر زیات یې تعقیبوي نو هغه ما ته وټساپ کې راولېږو چې سړی خو راغلی په ټیم کې انتخاب شوی ده نو خو د هغه سره مې ټلیفون وکړو نو هغه خبرې نه کېدې بس هغه هغې خوا راځړل مال دې خوا نه ورځړل پوه شوې بیا په اخر کې راته چې ښه ده دا خو د خوشحالي زړه ده نو ما ویل د وطن لپاره د ملي لوبډلې د رشید ما ارمان خو ما نه کړه ما په قسمت کې نه وه خو چې وز مې ورور سوم دا لکه ما چې اغوستې ستاسو ورور اعلی محمد غضنفر په یو کال کې تر 19 کلن لوبډلې ملي لوبډلې او بیا انتر آی پی ایل رسېږي تر شا یې راسته و اوس یوه پوښتنه او په یوه ټکي کې ځواب راکړه چې ستا په ټولو ورونو کې درته ډېر زیات ګران څوک دی دا خو دې دومره سخته پوښتنه وکړه وله د دې سوال جواب راکړئ او رښتونی د هنري وزر یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو سلامونه هیلهمند یم چې جوړ او روغ به وئ دا دی موږ په یو بله خپرونه کې د محمد میرزا کټوزي کرکټ سنټر کلب منیجر عطا محمد پکتیاوال سره یو د اعلی محمد غضنفر ورور چې اوس د افغانستان د ملي لوبډلې یو ستوری دی ډېر زیات خوشحاله یو چې راسره دی پیدا کړی مو د له ډېرو مودو وروسته مو سره ولیدل نو موږ هم خوشحاله یو چې د ده سره ناست یو دا چې ناوخته هم دی او تیاره هم ده نو زر کوشش کوو چې دغه مرکه را لنډه کړو پکتیاوال صاحب تاسو ته په لومړي سر کې ډېر زیات ښه راغلاست هرکلی وایي ستړي مه شئ مننه احسان جانه تاسو ته او د تاسو د چینل ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې تر دې دمه مو ټول ښه یاست انشاءالله او دا وخت په ښه توګه سره تېر شوی ډېره زیاته مننه هیله ده چې معرفت مې غلط کړی نه وي فکر کوم تاسو د دې کلب عمومي منیجر یې که نه داسې لوبډله چې جوړه کوي کوم ولایت ته ځئ یا کومې ټورنمنټ ته ځئ منیجر یې په غاړه باندې اخلئ نه زه د محمد میرزا کټوازي کرکټ سنټر چې په کابل کې موقعیت لري په شارک امنیت کې تقریبا 12 شاګردان لرو زه د اکاډمي اپریشن منیجر یم بیا کله چې د تخنیکي برخې البته نو کله چې بیا د موږ لوبډله ولایتو ته ټور لري نو بیا هلته یا سفر لري د لوبو نو بیا موږ زه پخپله د لوبډلې د مدیر په صفت باندې دلته ځم ځکه زه کرکټ سره ډېر پاتې شوی یم هغه د لوبډلې مدیریت او دا شیان زه ښه سر ترتیبوم بالکل او مبارکي یې راشوه پکتیکا چلنج کپ هم تاسو ګټلی ډېر زیات درته مبارک وي الله دې ونازوه ټولو پکتیکاوالو په خاصه توګه محمد میرزا کټوازي کرکټ سنټر چې د ام ام کې سی سی مالک ده د تاسو د چینل لارې هغوی ته د ادارې هیات ته او ټولو د پکتیکا خلکو ته مبارکي یم ډېره زیاته مننه لومړۍ پوښتنې ته راځم تاسو څومره وخت کېږي له کرکټ سره پاتې شوي یې تخنیکي برخې سره 2014 کال نه وروسته کله چې له پوهنتونه فارغ سو د کرکټ برخې ته رالو په لومړي سر کې مې لوبه کوله خو تاسو پوهېږئ چې د لوبغاړو پسې سپورټ نه وي د کورنۍ حمایت نه وي پسې چون موږ په دغسې یو ټولنه کې ژوند کړی دی چې هغلته د کرکټ لوبې دا شیانو سره موږ خلک ډېر نابلده دي نو هغه شی موږ ته نه وایو د کرکټ د موږ په فیملي کې هغه کرکټ نه وایو نو تقریبا له 2014 نه وروسته د لوبډلې بیا کلب و تقریبا کابل کې د هېواد ملي لوبغاړي مختلف لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي د ټولو سره لوبېدلي دي په هغه وخت کې د ولایتي لوبغاړي وو نو لایف ټورنمنټونه چې کوم په ټلویزیون باندې لکه رمضان ټرافي ملیون لیګ دا په کال کې اوري کېدل دا لیګونه وو د شپږیزې نه وروسته دا لیګونه وو هلته هم لوبډله وکړي او تقریبا
په هر وار کې لوبډله په ډیر عادي لوبغاړو باندې بریا تر رسولې ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې کرکټ لوبې سره باید سړی پاتې شي، خو تاسو زه فکر کوم خپل کار به مې کړی وي او دا پوښتنه همدغسې ده. ستاسو ورور اعلی محمد غضنفر په یو کال کې تر 19 کلن لوبډلې، ملي لوبډلې او بیا ان تر آی پی ایل رسېږي، تر شا یې راسو کورې داسې دا د تخنیکي برخه ده د لوبغاړي پسې تر شا درېدل، چون چې د په یو کورنۍ کې کرکټر نه تیر شوی زموږ خلک ځینې او دا ډېره په دې باندې خفه کېږي چې میراثیان کرکټ ته راځي. میراثیانو ته چې کوم ماحول جوړي په کور کې، مثلا که یو ډاکټر وي کور کې ماحول ټول د ډاکټري، نو د هغه اولادونو باندې تبنده تیپ تاثیر کوي، حتما هغه په اولادو کې یو نفر ډاکټر کېږي. دا رقم سپورټس د موږ د کور ماحول چې و ځکه چې ما نه کرکټ پاتې شوی، خو زه له کرکټ سره ټچ وم، په رابطه کې وم، اکثر لوبغاړو سره مې ناسته پاسته وه، نو هغه د کرکټ ماحول موږ یو څه جوړ کړی و. کورنۍ مې په دې قانع کړی و چې موږ باید د ما نه پاتې شو، چې د موږ په کورنۍ کې د ما نه کرکټ پاتې شو، باید موږ یو د کورنۍ یو کس دا کرکټ وکړي، ځکه دا د ما یو ارمان ده، دا د ما یو ارمان ده او انشاءالله د ارمانو ته رسېږو. ځکه زه تقریبا 11 کاله تجربه کې لرم دا کرکټ کې چې لوبغاړي څول راپورته کېږي، څنګه مخته راځي، څه رقم پاتې کېږي. ځینې خلک به دا وایي چې ولا په پیسو په واسطه ده، والله که نه په پیسو نه په واسطه، ولا چې کورنۍ سپورټ نه په کور کې د لوبغاړي ته د سړي په سترګه ونه کتل، اهمیت یې ورنکړو، هغه ته د جرأت ورنکړو، زړه دې ورنکړو، نو امکان نه لري چې لوبغاړی مخته راسي. نو علامه محمد ته خو خوشبخته ده ډېر، زیامه چې په جهان کې ټول راوټکوي راویې ګوري، دومره سوته کرکټ به هیچ هم نه یې کړی لکه علامه محمد، یعنې ځکه هغه ته هغه کرکټ کې ضرورتونه زمینه په یو برابر او بل د هغه د ضرورتونو په خپل ټیم ورته رسېدل. شایسته به مثلا بوټ په کار سو ډایرک رسېدل، هغه ته که به د خوراک مشکل و ډایرک هغه ته د تغذیه مسله وه چې ډېره مهمه ده په کرکټ کې. زموږ لوبغاړي ولې پاتې کېږي؟ خو د تغذیې له وجې پاتې شي، ټوله ورځ منډې ووایي، کور ته راسي خوراک نه نو انرژي ډېره مهمه ده په کرکټ کې. نو دوی دا رقم علامه محمد ته هر څه ډېر په ټیم، خوب یې ډېر منظم، هر څه په داسې طریقه سره وسو لکه په کور کې چې د ده سره ټرینر، ډاکټر، کوچ دا ټول چې ورسره وي، نو په خپل ټیم باندې لوبغاړي ته د هغه وسایل رسول، د هغه خوراک منظم کول، د هغه ته ښه ټرینینګونه برابرول، په میدان کې تا ته ښه نتیجه درکوي. نو د دې لپاره دی ځکه زر مخته لاړ. ډېره زیاته مننه. نو تاسو یادونه وکړه چې زما ارمان د کرکټ وکم او دې برخه کې مخکې لاړ شم او بالاخره هغه ارمان مې پوره شو، په داسې ډول باندې پوره شو. تاسو مخکې یادونه د واسطې او د اړیکو وکړه چې هغه هم پکې نه و. تاسو چې کوم کلب کې منیجر یې، علامه محمد غضنفر په دې کلب کې ستاسو تر لاس لاندې ستاسو کوم روزونکي چې دي د هغو تر لاس لاندې تخنیکي زده کړې کړې د کرکټ او که نه کوم ځانګړی روزونکی درلود؟ نه، کله چې محمد مرزا کټوازي کرکټ سنټر جوړ شو نو زه به د مالته وظیفه نه وه، نو بیا به راتلم زه ورسره. د ځانګړی کوچ نه و، هغلته یو کوچ و چې هغه ځانګړی کلاس لرو. دولت احمدزی چې د هېواد یو بهترین کوچ ده، د افغانستان د لوبغاړو د ټولو لوبغاړو استاد ده، د افغانستان د کوچزو د روزونکو استاد هم پاتې شوی، د ایشیا په سطح باندې یو کس ده. هغه د کرکټ بورډ کې دنده پرېښې وه، نو بیا محمد مرزا کټوازي کرکټ سنټر ته راغی، هلته دی یو کلاس شروع کړو، هغه کلاس ته ما دی راوستو، څنګه چې دولت یوازینی کوچ ده په افغانستان کې. نو د دې نه مخکې دی بل کوچ لرو، د هغه سره یو څه وخت ټرینینګ وکړو، خو هغه بیا د هغې رسمي وظیفه وه، د هغه نه خلاصېدو. بیا کټوازي کرکټ سنټر چې کله جوړ شو، بیا دلته رالو موږ، بیا چون هغلته تغییرات رالو، دوی ما ته پیشنهاد وکړو چې مقصد راسه دلته وظیفه وکړه تر څو ته کرکټ له برخې سره ډېر پاتې شوی او دغه سنټر په مخ ووځه. نو موږ هم پیشنهاد په ډېر خوشحالي سره قبول کړو، ځکه چې یو خو زه بېکاره وم، بل د کرکټ د ما شوق و، هغه کرکټ برخه د ما علاقه ډېره زیاته وه، بله د علامه محمد هم کرکټ کومه چې د دې تر څنګ به خپل ورور به هم تر نظر لاندې او کومې تجربې چې دي د افغانستان د نورو لوبغاړو سره به هم شریکو کو، نور دا کوم نوي کسان چې راپورته کېږي د هغو سره به خپلې تجربې شریکې کړو. نو دا یو خیر به هم ورسوو، ځکه چې موږ ما تر نظر په سلګونو لوبغاړي، په زرګونو لوبغاړي پاتې شوي دي او دغسې په سلګونو راپورته شوي دي. نو هغه ټریکونه او شیان یې ټول ما ته معلومېدل چې څه باید لوبغاړی وکړي، سړی څنګه را رسېږي، د هغه پسې مې ریسرچ کړی چې تاک په دغه د راپورته کېدا راز په چیز کې و، د ځینو راز په دې کې و چې کورنۍ ډېر زیات سپورټ وپسې، د ځینو راز په دې کې و چې هغوی دومره زیات استعداد وکړي چې نور د استعداد نه پټېدو. ځینې لوبغاړي د کم انرژي له وجې پاتې کېدل، د خراب اقتصاد له وجې، دی به نو ښه ټول کال به خواري کړی وای، کله به رسمي لوبو ته راغی، هلته به د دغه انرژي ټول کال مصرف شوی او بېرته به یې اخیستې یو شی نه و، هغه د ده زور به ختم شوی و. کله به چې رسمي لوبو ته لاړ، هلته پرفارمنس ونیسو، نو لوبغاړي به پاتې. یعنې د دې نه دا معلومېږي چې د علامه محمد غضنفر مټې تاسو یئ؟
بس خدای پاک یو باندې غته جوړ دا کړه باید ومني دی دا که دا مرکه ګوري دا باید ومني خو هغه ته بس هغه خدای پاک د په قسمت کې دا و بس ورته باندې موږ سو نور ملګری سو استادان سو د کډوازي کرکټ سنټر سو چې په ډیره ښه توګه هلته دولت تاجي سو کوچ صاحب روزي خان سو دا ټول ملګرو ډیر زیات سپورټ کو ملي لوبغاړي سو یامین احمدزی سو ظاهر خان پکتین سو موجب سو ډیر زیات زړه ورکاو دوی به دومره زړه ورکاو یقین وکړه چې هغه سیناریو به داسې ورته راجوړه کړه چې علامه محمد ته یې بس بل څوک نسته علامه په هغه وخت کې نوی کرکټ شروع کړی و یعنې دغه پروګرام داسې ورته راجوړ شو چې ده ته دومره زړه ورکړ چې ده ویل چې ما ته موجب یې چې ته یې هغه هغه کې دغه هغه د کمجورتي هغه د بېزلتوب هغه مورال د ده دومره پورته سو چې دا یې په یو کال کې هغه د تر آی پی ایله پورې ورساو په لنډ ډول ځواب راکړئ تر بل هر چا د خوښۍ شیبې د خپلې کورنۍ سره وي دي واتل کله چې یو څوک اتلولۍ ته رسېږي کله چې یو څوک ستوری کېږي هغه وخت چې 19 کلن لوبډلې ته علامه محمد غضنفر او بیا ملي لوبډلې ته انتخاب شو ستاسو او ستاسو د کورنۍ ترمنځ د احساس او د مبارکۍ الفاظ څه نو دا خو نو هغه بل وړ شیبې وي نو دا خو د هر چا ارمان دي الله پاک دې وکړي چې ټول لوبغاړي دې ارمان ته ورسېږي لومړنۍ زنګ یې چاته وکړه بخت محمد ته فدا محمد ته او نور محمد ته عطا محمد ته ځکه زه ټول پېژنم موږ تاسو خو تقریبا شپږ واته کاله سره تېر شوي دي نو اول زنګ چاته و مور ته پلار ته د سی بي له خوا نه کرکټ بورډ د علامه محمد غضنفر له خوا نه زیری چې در باندې دا خو د افغانستان اوس خو سوشل میډیا ده د ای سی بي نه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نه دغه هر سکواډ چې شیر کېږي له پاڼې نه شیر کېږي نو هغه پاڼې نه شیر کړی بیا د ما ورور سعودي کې د اوس عیسی بخ محمد نو هغه د کرکټ اوس هغه مې دومره را دغه کړی چې هغه ډېر شوقي دی د کرکټ ډېر زیات یې تعقیبوي نو هغه ما ته وټساپ کې راولېږو چې سړی خو راغلی په ټیم کې انتخاب شوی ده د افغانستان لباس ما ته ډېر مهم و نو په دې وخت کې دوی چې له شکه په راغی بیا د افغانستان سره سیریز و د موږ مجیب زدران الله پاک دې جوړ کړي هغه ګوته لږ ځوبله ده خدای دې وکړي چې موږ په ورلډ کپ کې هغه د افغانستان لپاره ډېر لوبې کړې خدای دې وکړي چې په ورلډ کپ کې لا ډېر ښه وځلیږي هغه ونسو لوبې نه سوی کولی بیا نو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې علامه محمد واچاو دی غوبجای نو کله چې دی دته اول ویل د نګرار کې اوسې تو مقصد راځي کیم ته پریکټسي کیم ته تمریناتي ته بلار شي دوی ته د ملي ټیم سره نو داسې کله سکواډ اعلان شو د عکس په سکواډ باندې لګېدلی و د ملي لوبډلې ته د راتګ د غټانو لوبډلې ته چې حشمت شاهدي کپټن ده دلته چې راغی نو ما چې ولید د ملګرو مبارکي میسیجونه شیان نو کله مې ولید او ورور مې زنګ راوکړو نو په سعودي کې ده مسافر دی نو مسافر غواړي په زړه لري پوه شوې نو د موږ لپاره ډېر څه کړي دی الله پاک دې لري مې ټلیفون وکړو نو هغه خبرې نه کېدې بس هغه خو راځړل مال دی خو نه ورځړل پوه شوې بیا په اخر کې راته چې خدای دا خو د خوشحالي زړه ده نو ما ویل د وطن لپاره د ملي لوبډلې د رشید ما ارمان خو ما نه کړه ما په قسمت کې نه و خو چې وز مې ورور سم دا لکه ما چې اغوستې نو په دې باندې ډېر خوشحاله و چې کورنۍ ټوله یقینا ستا دا خبرې په ما باندې دومره زیات تاثیر وکړ چې ما نه نورې پوښتنې و هر شی هېر شو غوښتل مې چې بس یې کړم یوازې یوه پوښتنه او په یوه ټکي کې ځواب راکړه چې ستا په ټولو ورونو کې درته ډېر زیات ګران څوک دی دا خو دې دومره سخته پوښتنه وکړه وله د دې سوال جواب راکړئ او رښتونی زه یو کورنۍ کې ماته ورونو یو دا صلاحیت راکړی چې مقصد ته د ورونو کنټرول دا کور کې دا د ځکه زه کورنۍ نظام به کنټرول نظام برابروي ځکه ماموریت مې کړی یو څه وخت یو 15 کاله او د کور د اقتصادي مسایل هم د ما سره خو دا ورونو ماته راکړی نو ماته خو ټول ګران دي او بیخي داسې نشي کېدلی یو خو مشر ورور د پلار حیثیت لري نو د هغه خو تر ټولو ډېر ګراني خو په ورونو کې ولا هر یو ځان ته خپل جي ګران ده که نه د ما یو ورور ده په سعودي کې ده اوس فدا خو ته پېژنې فدا ډېر تعجب سړی دی پسې علامه محمد ډېر د علامه محمد له مشر نه مې را شروع کړو د ما مشر ورور د بخ محمد دغه بیا برابر بخ محمد د میز صاحب دغه د ارمان ده هغه یې چې د ما ورونه هغه د موږ لپاره ډېر زیاته مسافري اوس هم په سعودي کې د فامیل یې ملته ده مور او پلار او د موږ د یوه ورور په واده کې هم ګډون نه ده کړی د مسافري له وجې نه نو هغه د ارمان دي چې د ما ورونه
مثلا په خپل انځول کې سره اسکی او یو موقف ته ورسېږي یو موقف ته ورسېږي او سره اسکی که په دې کې هر څومره مصرف راځي هغه دا ټټروالی ده موږ ته نو موږ هم انشاءالله ځان ورته ثابت کړی ده او دا خو چې دوی موږ ته زړه راکړی ده موږ ځان ثابت کړی ده که دوی موږ ته ویلي وای چې نه ته ولاړ شه مزدوري ته نو بیا خو موږ هېڅ شی هم نشو کولی نو بل ورور مې د سید پهلوان ډېر کول سړی ده هغه په خپله برخه کې ښه ماشاءالله د کور د نظام ډېر ښه چلوي ټول ورونو باندې ډېر ښه غږ کوي سینه پراخه سړی ده نور د پسې نور ډېر د کار سړی ده هغه موس ډېر ماشینان لري هغو سره نه دلته ده په کابل کې ده او هغه موږ دلته په کابل کې کاروبار مخ ته وړي خوارکاک انسان ده ډېر خوارکاک ده پیدا چې ده نو پیدا د ما هغه په سعودي کې ده پیدا ښه جانانه سړی ده یعنې د موږ داسې نه ده لکه د موږ ورور خو ده خو داسې نه ښکاري لکه ملګري دا رقم سره نو هر راز د زړه صیغه ته یم هغه یې هلته د مسیر ورور سره ده نو کله کله د پیدا له لارې کومه خبرې مسیر ورور ته موږ نسو کولی بیا د پیدا له لارې رسو او بل علامه ده علامت خو نو په دې ګران ده راباندې چې د ما خبره ډېره په ټیم منلې ده د کرکټ په برخه کې که نه دا کرکټ کې ځکه ډېر خلک لګیا دي ډېر د افغانستان لګیا ده دوی ته باید په هره برخه کې پروفیشنل وي نو اوس رسېدو هغه د اوس مخ ته ډېر عادي ده یعنې موږ ته په کور کې ډېر عادي ده ځکه موږ له اول نه دومره اهمیت ورکړی و چې دا یو شی هم نه و کړي د کرکټ کاوه کور ته راتلو بس تمرینات یې کول یعنې موږ دومره اهمیت ورکړو چې دی رښتیا غږي ته ورسېدو نن په اهمیت د کورنۍ ډېر مهم ده زیاته مننه پکتیاوال صاحب او هیله ده چې دغه مرکه به ډېره تیاره کې ثبت شوې ده او دغه غږ د موږ یوازې دوستان واوري نو هیله ده دوستانو چې دغه خپرونه به مو ډېرې زیاته خوښه شوې وي د الله محمد د غضنفر له ورور عطا محمد پکتیاوال صاحب سره مرکه درلوده هیله ده چې خوښه شوې به مو وي تر بیا بله خپرونې مو لوی الله عمل ښه وخت او بخت ولرئ د الله په امان ډېره زیاته مننه سلامت ډېره مننه تاسې نه هم چې وخت مو راکړو شاید